خدایه زما دې توبه یې مخلوقه دا وګورئ د فیلټر څه جوړ کړي دي لکه سړی آریان شي یو طرف ته د فیلټر ویډیو ته وګورئ بل طرف ته د بل کم ریل ویډیو چې دا دې طرف ته وګورئ زه به تاسو سره دې لږ ذکر وکړم د دې کم مانو ورسره کم سارا ځان ته خټک وایي خو حرکات چې کم دي او خبرې چې کم دي که هغه تاسو واورئ ډېر زیات باریان شئ وبه وایئ چې یا په خټکو زموږ په پښتنو کې هم داسې خلک شته یعنې داسې خبرې کوي که نه چې سړی هغه د فیملی سره نشي کتی ځان چې کم دی داسې په یو نازونو انداګانو باندې هغه جوړوي او کوم قصې چې دي هغه کوي که بیا تاسو فیلټرو ته وګورئ نو دغه حالات دي چې په ریل کې څنګه ښکاري او په فیلټر کې دا څنګه ځان جوړ کړی وي دا وخت که تاسو په ټیک ټاک باندې وګورئ دا څه ویډیو چې کم دی هغه زه تاسو ته ښیم هم دا وخت چې کم دی هغه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري ګورئ لکه کم ویډیو کې څنګه راغلی او تاسو په ریل کې چې ولي د کمونه سړي تي هغه زړه موړ شي چې په ټیک ټاک کې سړی هغه په څه باندې هغه یقین هم اوس نشي کولی هغه یو رنګ او بیا چې دلته ویډیو کې ښکاره شي نو بیا یې بل رنګ خو د دې زه به تاسو ته چې افسوس خبره دا ده لکه دا وخت که تاسو په سکرین باندې وګورئ داسې قسمه ویډیو دي نه علاوه د دې خبرې اترې که تاسو واورېدې هغه که تاسو وکتې سړی ډېر زیات شرم ولور شي او وایي چې آیا موږ پښتانه هغه اخر کار کم طرف ته روان یو نو دغه لنډه شان ویډیو ما غوښته تاسو سره شریک کړم انشاءالله بل ویډیو کې ملاقات کوو الله حافظ